مزار شریف ښار په داسې یو صنعتي مرکز بدل شوی چې سلګونه ډوله وطني بوټان پکې تولیدیږي. د مزار په زړه کې 180 فابریکې شپه او ورځ کار کوي څو د بهرنیو بوټانو مخه ونیسي. خو تر ټولو د حیرانتیا خبره دا ده چې د دغو فابریکو په چلولو کې د هغو افغان ځوانانو لاس دی چې له ایران او پاکستان څخه راستانه شوي دي. ویډیو تر پایه وګورئ چې په بلخ کې دا 700 میلیوني ډالریز انقلاب څنګه د زرګونو افغانانو برخلیک بدلوي. درنو لیدونکو ستړي مشئ. په بلخ کې سیمه ایز چارواکي وایي دا مهال په مزار شریف ښار کې د بوټانو او پلاستیک 180 تولیدي فابریکې پر رسمي توګه فعالیت لري. د دغو کارخونو د فعالیت له امله نه یوازې دا چې د کورنیو تولیداتو کچه لوړه شوې بلکې په مستقیم ډول تر 200 زیاتو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. په دغو کاریګرو کې تر 50 زیات داسې افغان ځوانان شامل دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي او په خپل وطن کې د بوټانو د صنعت په وده کې لویه برخه اخلي. د بلخ په کچه د بوټانو د تولید د یوې فابریکې مسؤل فرید الله افضلي وایي د دوی تولیداتو د مناسب کیفیت له امله د افغانستان په بازارونو کې ښه ځای موندلی او دا مهال په دغه ولایت کې څه باندې 150 ډوله کورني بوټان تولیدیږي. د صنعتکارانو په وینا که لازمې اسانتیاوې برابرې شي دوی د دې وړتیا لري چې خپل تولیدات بهرنیو بازارونو ته هم صادر کړي. بلخوا د بلخ د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې په تیر 1404 لمریز کال کې په دغه ولایت کې په بیلابیلو تولیدي د اوسپنې ویلي کولو، کرنې او خوراکي توکو په برخه کې تر 700 میلیونه ډالرو ډیره پانګونه شوې چې د هیواد په کچه یو لوی اقتصادي پرمختګ بلل کیږي. د بلخ د صنعت او سوداګرۍ ریاست وایي چې دا مهال په دغه ولایت کې په ټولیزه توګه شاوخوا 1700 بیلابیلې تولیدي کارخونې فعالې دي او د بلخ مرستیال والی هم د بازار موندنې او ستونزو د هواري ډاډ ورکړی دی. ستاسو په نظر آیا د کورنیو تولیداتو دا ډول وده به د هیواد د دایمي ځان بساینې لامل شي؟ خپل نظرونه په کمنټ کې ولیکئ او د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ پاڼه فالو او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.